دا د ډالرو دا جنګ په دې خاوره نور بند کې موږ ته وښایه چې د دې خلکو ګناه څه ده موږ ته وښایه چې د دې خلکو جرم څه دی 21 ملټري اپریشن ستا وکړل 22 ملټري اپریشن تا روان کړی دی بغیر د اعلانه 7-8 اګریمنټس او معاهدې تا وکړلې 35 लाख خلک د یو ځل د خپلو کورونه کډه په سر کړی دی په زرګونو خلک جبري ګم شده دي اوس هم زما په خاوره کې بارودي سرنګونه پراته دي او زما بچي پې کنډمیږي پې شهیدان کېږي نن هم خلک خپلو کورونو ته واپس نه دی تللی لرې نه په دې تیرا کې خلک خپلو کورونو ته واپس نه دی تللی نو موږ د دغه اجلاس نه دا مطالبه کوو سوال کوو غوښتنه او پوښتنه ترې کوو چې موږ ته خپل جرم وښایي د دې پښتنو جرم څه دی هغه کوم ګناه ده چې د هغې سزا دا بدمني ده چې زما عالم زما پارلیمنټیرین زما بازار زما کوچرا زما جومات زما کلی زما ښار یو څیز محفوظ نه دی نو دا موږ ترې مطالبه کوو چې موږ ته زموږ هغه جرم زموږ هغه ګناه وښایي او بله مطالبه ترې دا کوو چې نور ملټري اپریشن خیبر پښتونخوا کې نه منو ته موږ ته د 21 ملټري اپریشن حساب راکړه ته موږ ته د 7 معاهدو حساب راکړه ستا نیت ټیک نه دی تر څو پورې دی چې قوم ته د 21 ملټري اپریشن او د 7 اګریمنټس حساب نه وي ورکړي د هغې د ناکامۍ وجوهات دې ورته ښولي نه وي د خیبر پښتونخوا عوام 22 ملټري اپریشن نه مني او مفتي صاحب ویډیو زه ګورم هغه ډېر په څرګنده انداز کې د خپل شهادت نه مخکې خپل اف آی آر درج کړی شاید چې په تاریخ کې یو سړي دومره په څرګنده دومره توپوک دومره راسخ دومره بلیک اینڈ وایټ دومره دو جمع دو چار په شان واضح انداز کې د شخصیاتو د حکومتي ډپارټمنټس او د ادارو نومونه اخیستي او د هغې خلاف یې په خپل ژوند کې د خپل قتل اف آی آر درج کړي زه د دې مجلس په توسط سره چیف جسټس پېښور های کورټ او چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان نه مطالبه کوم چې د مفتي صاحب د دغه تقریرونو په رڼا کې دی د مفتي صاحب د خولي اف آی آر د دغه ادارو شخصیاتو خلاف درج کړي شي او د دې خلاف د انویسټیګیشن او انکوایري وشي د کومو ادارو او د کومو شخصیاتو او د کومو ډپارټمنټس خلاف چې مفتي صاحب په خپل ژوند کې د خپل مرګ اف آی آر درج کړي ورونو موږ ته وایي چې دا بدمني ځکه چې دلته د افغانستان نه دا هر څه کېږي د افغانستان سره د پاکستان نه علاوه د 5 ملکونو بارډر لګېدلی په هغې کې ایران دی په هغې کې چین دی په هغې کې ازبکستان دی په هغې کې ترکمنستان دی په هغې کې تاجکستان دی موږ خو نه هلته په دې تېرو 10 کالو کې 20 کالو کې 40 کالو کې نه ډرون اټیکس ولیدله نه مو خودکش دماکې ولیدې نه مو ملیټري اپریشن ولیدل نه مو آی ډي پیز ولیدل نه مو بدمني ولیدله او نه مو تباهي ولیدله د جان او د مال نو دا بارډر خو صرف موږ سره نه دی لګېدلی بارډر خو زموږ نه علاوه د افغانستان 500 ملکونو سره نور لګېدلی او بیا وایي چې دلته افغانستان خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې بدمني د را د وجې نه را خو ستا دشمن دی زما دشمن دی هندوستان د لومړۍ ورځې نه د پاکستان وجود نه دی تسلیم کړی نن هم په هندوستان کې هندوان راپاڅېدلي دي او د اورنګزیب عالمگیر د هغه مقبره وراني هغه اورنګزیب عالمگیر چې اقبال وایي چې هغه زمونږ د ترکش آخري تیرو په دې هندوستان کې ترکش مارا خدم کې آخري د اسلام آخري تیرو په هندوستان کې هغه زموږ دشمن دی د هغه نه ګیله نشته دی خو چې ته په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې دا حرکت را کوي نو چې را د دوره لرې نه راځي نو ستا خپل وطن دی او ستا خپل ملک دی دا ته څه کوې بیا دا خو ته د خپلې ناکامۍ اعتراف کوې دا خو ته اقرار کوې چې ته د را په مقابله کې ناکام یې سره د دوی دومره لوی بجټ او سره د دوی دومره لوی اکوپمنټس او ملیټري هارډویر